د امریکې نوی منتخب جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خانداني نظام د خوندي ساتلو لپاره ډېر زر یو بل کانګرس ته وړاندې کوي چې دا بل به پاسیږي. په دې کې به خانداني نظام ته تحفظ ورکول کیږي. یو خدا چې څوک به جنس نشي بدلولی. امریکا کې انسانان کولی سوای، نر کولی سوای چې ښځه کولی سي چې نر سي. په دې به سخته پابندي ولګول سي چې څوک جنس بدل کړي. د خانداني نظام د خوندي ساتلو لپاره ډونلډ ټرمپ په هم جنس پرستۍ هم پابندي لګوي. یعنی نر به د نر سره واده نشوی کولی او ښځه به د ښځې سره واده نشوی کولی. ښځه له ښځې سره واده کوي، نر له نر سره واده کوي. دا خانداني نظام ته ډېر سخت خطره ده او دا د قدرتي فطرتي قوانینو د الله د قوانینو خلاف سخت بغاوت. دویم ترانسجنډر د نرښځیان دا نشوی کولی چې ځان ښځه معرفي کړي. دوی خپل یو جلا شناخت دی، ترانسجنډر یعنی نرښځی. دوی ځان ښځه نشوی ثابتولی. په دې به هم پابندي ولګېږي. که موږ وګورو دا د فطرت خوندي کول دی. یعنې د ډونلډ ټرمپ په دې بیل کې به فطرت خوندي سي. الله پاک چې څوک نر پیدا کړی باید هغه نر پاتې سي او نر مړ سي. چې څوک ښځه ده هغه باید ښځه پاتې سي، ښځه مړه سي. او نرښځی چې دی هغه باید په خپل جنس کې پاتې سي او په دغه جنس کې مړ سي. دا د قدرت په کارو کار لرل دی. یو نر راولاړېږي ځان ښځه کوي، یو ښځه راولاړېږي ځان نر کوي. او ترانسجنډر چې دی دا نرښځی چې دی دا په ځان ګوته ووایي ځان ښځه کوي. امریکې نوی جمهور رئیس چې دی ډونلډ ټرمپ دا د هم جنس پرستۍ ډېر سخت خلاف دی. تاسو اورئ چې نر د نر سره واده کړی، ښځې د ښځې سره واده کړی. دا هم د قدرت د قانون د نیچر فطرت سره بغاوت دی. باید دا کارونه ونه سي. او قدرمنو د ډونلډ ټرمپ چې څنګه راغلی لا نه دی منتخب سوی، لا نه دی دفتر کې نه دی کښېنستلی. دغه اعلان دا ډېر ښه اعلان دی، دا ډېر ښه خبر ده. دا د قدرت د قوانینو د نیچر د فطرت د خوندي ساتلو لپاره ډېر لازمي وه. او لویه خبره دا ده چې په دې چې کله پابندي ولګېږي زموږ دوی خانداني نظام به برابر سي، دا به خوندي سي، دا به کنټرول سي، دا به محفوظ سي. او بل دا دی چې نر د نر سره واده کوي، ښځه د ښځې سره واده کوي. دا غیر فطري عمل دی. د دې خلاف چې کوم قانون راځي یا په دې پابندي لګېږي دا هم د خانداني نظام د تحفظ لپاره ډېر ښه دی.